ملي اردو یو ځل بیا د افغانانو زړونه وګټل. دا چې د هیوادوالو سره په ډیر سخت حالت کې څه وکړل دې ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. افغان ځواکونه چې د جګړې ترڅنګ تل په هره برخه او هره شیبه کې د ولسونو خدمت کړی او خلک یې مصیبتونو او آفتونو څخه ژغورلي، یو ځل بیا یې داسې کار کړی چې د ولسونو د تود هرکلي سره مخ شوی. دوی هر ځای ستاسو سره مل دي، له هر ډول سیلابونو مو ژغوري، یوازې د باران نه د وینو د سیلاب مخ ته هم درېږي. همدا دوی دي چې ځانمرګي په غیږ کې نیسي تر څو تاسو او ستاسو بچیان له سرو سیلابونو څخه وژغوري. همدا دوی دي چې د ځمکې له شکمه وژونکي ماینونه راباسي تر څو تاسې ژوندي تر خپلو کورونو ورسئ. همدا دوی دي چې د لوږې پر وخت ان خپله برخه ډوډۍ او کورونا در سره ویشي. تاسو باور وکړئ څومره مرسته چې دوی د خپلې عاشي څخه په تیره روژه او د کورونا په اوج کې تر غریبو او بېوزلو هیوادوالو پورې ورسوله، هغومره زموږ لویو سرمایهدارانو ونه کړه. دې معصومو زړهسواندو کارګرو او خدای ته تر ټولو نږدې آدمزاتو هر وخت ستاسو لپاره تر خپل مسؤلیت زیات څه کړي دي. هو، نن د کابل پکتیا پر لویې لارې باراني سیلاب راوتلی و، لارویان یې بند کړي وو، دوی ورغلل او ویې ژغورل. خو په بلخ ښار کې بیا ملا هیبت الله ډلې موټر بم والوزوه او د وینو سیلاب یې وبهاوه. ولې دا ښه کار نه دی؟ هو، دا هماغه ځواکونه دي چې د پنجاب لاسپوسو او غیر رسمي ملیشو لخوا د کافر په نوم شهیدان کیږي. تاسو د افغان ځواکونو دې کار په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.